چې د افغانستان د ارضي تمامیت څخه په هر وخت کې دفاع ته چمتو او آماده ده. پاکستانی پلاوی له ملا یعقوب حقانی سره کتلي دي. ملا یعقوب ویلي موږ ته کم نظر مه کوئ، ځواکونه مو د هیواد د دفاع توان لري. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې تقریبا هره ورځ د افغانستان په ختیځ او جنوبي ولایتونو کې بې پیلوټ الوتکې ګرځي چې څو ځلې بېلابېلو سیمو کې بمبار هم کړی. یادګار د افغانانو د سخت غبرګونونو سره مخ کېده او طالبانو ته به یې پیغور ورکول. ښکاري چې طالبان بالاخره متوجه شول چې د ډرون ګرځېدل دوی ته د خطر زنګ دی. تازه خبر دا دی چې افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي کابل ته له ورغلي پاکستاني پلاوي سره د دواړو لورو پر امنیتي اندېښنو د بې پیلوټه الوتکو یا ډرون پر الوتنو او د وسلوالو پر فعالیت واضح او مفصلې خبرې کړي دي. پاکستانی پلاوی د ملي دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد، کورنۍ چارو وزیر سراج الدین حقانی، بهرنۍ چارو وزیر امیر خان متقي او همداراز د استخباراتو لوی رئیس ملا عبدالحق وثیق سره لیدلي دي. مجاهد ویلي د دواړو هیوادونو ترمنځ د کرښې په اوږدو کې د تګ راتګ پر ستونزو او پاکستان کې د افغان مهاجرینو د مشکلاتو په اړه ګټور بحثونه وشول. سرچینې وایي چې ملا یعقوب پاکستانی پلاوي ته په ښکاره ویلي چې نور دوی ته د ډرون الوتکو د ګرځېدو موضوع د زغم وړ نه ده او پاکستان نه باید امریکایي ډرون ته اجازه ورکړي ترڅو افغانستان ته دننه شي او که چیرې داسې وشي نو دواړو هیوادونو ته به بدې پایلې ولري. ملا یعقوب همداراز ویلي چې موږ ته په کمه سترګه نه کتل کېږي. د امارت ځواکونه د دې توان او وړتیا لري چې د خپل هیواد څخه دفاع وکړي او ظاهرا د نوموړي اشاره د پاکستاني وزیر هغو خبرو ته وه چې ویلي وو که چیرې طالبان د ټي ټي پي پر ضد اقدام ونه کړي نو پاکستان به پر افغانستان برید وکړي. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.